بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې خو ټولو هیوادوالو ته عیدي بریا او مبارکي وایم او بیا ای سی بي نه موږ ډیره مننه کوو چې موږ ته دغه یو میاشت ټور ارینج کړی دی بنګلدیش ای لوبډلې سره، ځکه د هغوی زیاتره د ورلډ کپ لوبغاړي هم پکې وو او د موږ ماشاءالله هغه 4 ډې چې فرست کلاس 4 ډې وي هغه هم تر وګټلې، دغه 1 ډې سیریز چې وو هغه 2-2 کې برابر سو، هغه بدبختانه هغه یو لوبه کې باران سو، کنه هغه هم د موږ په ګټه وه. په لومړي قدم کې زموږ ای ټیم ته راغلاست وایو، دوی یو ډېر ښه ټور وکړه او ښه وځلېدل. د بنګلدیش د ای ټیم پر وړاندې موږ چې وروسته هغه دوی تعقیب کړل، په هغې کې ډېر زیات د بنګلدیش د ملي لوبډلې لوبغاړي هم ولوبېدل او خوشبختانه چې دوی بېرته ډک لاس راغلل. د 4 ورځنیو لوبو سیالۍ کومه لړۍ چې وه هغه هم د موږ په ګټه باندې ګټه تمام سوه او د یو ورځنیو لوبو هم. له ټول نه د خوښۍ خبر دا دی چې په دې کې د موږ ځوان لوبغاړي وځلېدله، نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډېر ښه خبر دی چې زموږ د ای ټیم یا د الف لوبډله ښه ځلېږي او په هغه کې ځوانانو ته برخه ورکول سوې وه او هغو ګډون پکې وکړ. زه د دوی کپتان ته ناصر جمال ته او همداسې کوچینګ سټاف ته چې په راس کې اندیموز دی، همداسې اسطیګل عابد او جاوید نوري، دوی ټول ته مبارکي وایم او له دوی نه مننه هم کوم چې ښې سیالۍ وکړي. We are here to help the players achieve the best standard of cricket that they can do, and we are here as a servant to them as they are as a servant to the country. So the only thing I've got to say is I'm immensely proud of all of the players. The manager on his first tour has done a fantastic job in shepherding the whole touring party. Thank you. And while we've been away, obviously there's been changes, so I wish the new CEO success in his new role, and as a new chairman as well. So I just want to be involved in cricket and just do my best for all of the players that come under my tutorship to help them get better. Ultimately, we've just got to win games for Afghanistan, and that's what we're all about. Thank you very much. Excellent. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. په سر کې خو د دې سترې بریا مبارکي ټولو هیوادوالو ته ورکوم. واقعا چې بنګلدیش ډېر غټ ټیم دی او په بنګلدیش کې بنګلدیش ته مات ورکول دا غټه خبر ده. نو د کرکټ بورډ نه ډېره مننه کوو چې موږ ته په جلال آباد کې 4 ورځني میچونه نیولي وو، دلته یو ورځني میچونه نیولي وو، نو دا تمرینات موږ وکړل او د بنګلدیش د میچو دپاره آماده شو. که څه هم تاسو ته معلومه وه چې بنګلدیش سره په ټیم کې داسې ټول ملي لوبغاړي وو چې هغه د ورلډ کپ نه اوس راستون شوي وو او موږ دوی ته ماتې ورکړه. دا انشاءالله دا ثابتوي چې زموږ کرکټ لا پر مخ روان دی او انشاءالله کوشش به کوو چې هیواد دپاره نورې بریا هم راوړو او ستاسو د هیوادوالو په دعاګانو سره. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا د دغې بریاوې مبارکي ټول افغانانو ته وایم. نو الحمدلله ډېر ښه سفر و، د بریاو ډک سفر و، په ډک لاس خپل افغانستان ته راغلو. نو زه لوبه کوم د انډر 19 لپاره ما ښه لوبه کړې او د اوس چې فلحال د ای ټیم کې وم د دې لپاره مې ښه لوبه وکړه. نو همدغه وظیفه ده، کار هم دی چې ښه لوبه به کوو، د وطن لپاره خدمت به کوو. نو ما لپاره ډېر ښه ټور و، ښه سفر و چې ډېر زیات پرفارمنس مې وکړ دغه کې. نو د الله نه ډېر شکرګزاره یم او انشاءالله محنت خواري به هم دی چې آینده لوبې کې هم ښه لوبې وکړم. نه تنها دی چې بنګلدیش کې مې ښه لوبې وکړې، خواري محنت کوشش به هم دی چې په د بنګلدیش نه علاوه چې نور هر ځای کې د هېواد په هر ځای کې میچونه وي او ښه میچونه به کوو، ښې لوبې به کوو او د کرکټ